One fielder in the deep square leg for Najibullah Zadran. Ball to him, and that is Najat Masood. Well played though, up in the air, and it is gone for a 6. Beautiful. First game for Missy Ainik. Oh, this time it's a no ball. Dispatched for. خیلی جذاب است. او دلته په ډیپ میډ وکټ باندې نجیب زادران شپږیزه ترلاسه کوي پر وړاندې او دلته بال مخامخ لوبیږي پرله پسې دوه شپږیزې در همین حور 52مین چهار این بازی را به ثمر رساند و نجیب زادران یک چش دیگر به ثمر میرساند. تر نیمه سلیزه بشپړه کیږي در مقابل نسیم منگل. او دلته بال لوبیږي د شپږ منډو لپاره نجیب زادران هغه څه چې بوست ورته اړتیا لري ترسره کوي یوه لوړه شپږیزه د لانګ آف باونډرۍ د پاسه لوبډله بریا ته ورسوله. لوبغاړي ټرافي او چک بورډ دواړه د زادران صاحب. زادران بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل یو خوندوره لوبه وه. دواړو لوبډلو ډېره ښه لوبه وکړله. دغسې مینهوال هم ډېر خوشحاله و دې لوبې نه. نو شخصا زما لوبه کوشش مې کاو نن چې اول سر کې لږ سټی وکړم وکټ باندې ځکه ډېر وخت بعد میچونو ته راغلم او وروسته بیا غوښتل مې چې کوم زما نیچرل گیم د هماغه گیم وکړم. او بالکل ما صرف دوی دغو ته ویل چې یاره کوشش کوئ یا که لوز بالې تاسې فینش کوئ که نه یې ماته سینګل راکوئ ځکه زما بال نن ډېر ښه لګېده او هماغه وه چې هغو هم یې ښه انینګزونه وکړل او یو ښه هدف ته ورسېدو. زما په خیال په دې وکټ باندې یو سلو شپږ شپېته ډېر ښه سکور و خو څنګه چې خالد تڼیوال لوبه وکړله ډېره په زړه پورې لوبه یې وکړله که څه هم اخري اور کې دوی پوره نه کړل خو یو بهترینه لوبه یې وکړله. په دې پیچ باندې زما په خیال یو سلو شپږ شپېته ډېر ښه ټارګېټ. اخري اور کې رښتیا خبرې حمزه ما غوښتل چې حمزه اخري اور هم وکړي ځکه د 3 اوره اول ښه نه و کړي او ما ورته ویلې چې یاره دغه 3 اوره داسې وکړه چې ما بیخي کړي نه دي داسې وه چې زه اول اور ته راځم او په ځان باندې بلیف وساته کانفیډنس واوسېږه هېڅ خبره نه ده. لس رنزه دې ودېږي که نه دومره مشکل نه ده خو د چې کوم بالینګ وکړه د ډېر ډاډه او د هم غوښتل چې اخري اور زه وکړم او 10 رنزه ډیفینډ کړم.